طالبانو د تورخم دروازې په اړه تازه او نوی خبر اعلان کړ. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکړۍ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د تورخم دروازې د خلاصېدو لپاره مذاکرات بې نتیجې پای ته رسېدلي. د تورخم لارې پرانیستلو لپاره د افغان طالب چارواکو او پاکستان حکومت استازو پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په لیږل شوي خبرپاڼه کې راغلي چې کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له پاکستاني چارواکو سره مذاکرات درلودل، خو د ټولو مسایلو په هوکړه ونه شوه. له همدې امله دروازه پر 6مه ورځ هم تړلې پاتې شوه. د سپټمبر پر 6مه په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ هغه وخت انخته وشوه چې د پاکستاني چارواکو په وینا طالبانو له شویو موافقو څخه د سرغړونو په ترڅ کې یوه پوسته جوړوله. خو د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د سپټمبر پر 9 وویل چې طالب سرتیرو یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني پوځیانو پرې ډزې وکړې او بیا یې تورخم لاره وتړله. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.